د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د لومړي ځل لپاره په پوځي لباس کې راښکاره شو. ښاغلی مولوي محمد یعقوب مجاهد په داسې حال کې دغه لباس اغوستی ده چې تېره شپه 3 بجې د پاکستاني پوځ له لوري د افغانستان په پکتیکا او خوست سپیره ولسوالۍ کې بمبار شوی و. ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد مخکې له دې چې اعلامیه ورکړي سرحدي ځواکونو ته یې امر کړی و چې په 9 نقطو کې د پاکستان پر وړاندې جګړه پیل کړي. د دغه جګړې په پایله کې په 9 نقطو کې پاکستاني پوستي او بیزونه یا هم په کامله توګه له منځه تللي او یا هم ورڅخه پاکستاني ملیشې تښتېدلي دي. د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د انځور په خپرولو سره ویلي چې د پاکستان د تېرې شپې د تیري په ځواب کې د پاکستان پر پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. دفاع وزارت وایي د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه د هر ډول تیري کوونکو کړنو ځواب ورکولو ته چمتو دي او په هر ډول حالاتو کې به د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې نن سهار د پاکستاني کشفي او جنګي جټ الوتکو د افغانستان د پکتیکا، برمل او خوست سپیرې ولسوالۍ کې د ملکي خلکو کورونه بمبار کړي دي.